درنو لیدونکو نو د ناړۍ د بازار نه راتیر شولو راللو د بریکوټ بازار ته یو ورور مې تر څنګ د دې نه پوښتنه کوو چې نور به پورته کوم ښه ځایونه شته دی او کوم ځای ته لاړ شو وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ وخه په خیر زما نوم ریاض دی. ریاض د کوم ځای اوسېدونکی؟ زه هم د دې بریکوټ اوسېدونکی یم. دلته دوکاندار؟ نه دوکاندار نه یم، دلته د کنډک کې کار کوم، شخصي تنخواه باندې یم. پورته کوم ځایونه ښه ځایونه دي؟ ښه ځایونه چې مطلب کوم دي دا خو چې بریکوټ بازار دی، دې نه مخکې چې کوم بازار راځي دا د دوکلام زوړ بازار دی، خو دلته زموږ د بریکوټ بازار سره جنګېدلی دی، هماغه بازار دی دلته راپورې وتی دی. دې نه چې بره کوم دی بیا کنډکیسه ورته وایي، کنډکیسه ده. د کنډکیسې ګولۍ نه چې واوړي بیا بره دا نورستان ساحه ده. نورستان کومه ولسوالي ده؟ نورستان اول ولسوالي چې راځي کامدیش دی، دویم نمبر ولسوالي چې بیا راځي هغه اخري سرحد دغه بیا برګي مټال دی. برګي مټال دی. د کامدیش هلته یو کوز بوټ لګېدلی و، هغې بیل دی؟ بیل کامدیش خیر کوز به کوم بوټ لګېدلی، خو لکه کوم ادرس به یې کوم دغه به یې که نه مطلب، خو نور چې دی ولسوالي د کامدیش بره ده، بیا د هغې نه چې بره کوم دی برګي مټال دی او بس همدا لاین دی. موږ د چا له د باغچې په نوم باندې کوم ښه ځای دی؟ باغچې په نوم باندې خو ځای دی، واخو داسې یو سیند غاړه ده، بس سیلانه خلک راځي هلته اوسېږي، چکر مکر له راځي که نه، نور داسې کوم بازار مازار هلته دا شی نشته. دلته موږ د خلکو نه مخکې اورېدلي وو چې د بریکوټ ډېر غټ بازار دی، خو اوس هغه مزه نشته. ولې؟ بریکوټ بازار خو بس دغه ټیمونو سره لږ خراب شو، دغه شو که نه، نو داسې و دلته دا دوه کنډکونه و نظامي، دا دوه نظامي کنډکونه و، نو داسې و چې خلکو به دلته مثال دغه به یې کوو که نه، هرشه درشه ډېره وه، اوس هغه سیسټم نشته دی، بند شوی دی. مطلب اوس دوکانداران یې کمزوري شي؟ دوکانداران یې ډېرې کمزوري شوي، صفر درجه دي. ځکه موږ د بریکوټ د بازار ډېر صفتونه اورېدلي وو، فکر کوم هغسې لاندې دی؟ بریکوټ بازار خو اوس صورتحال کې چې کوم دی ډېر خراب دی، ډېر خراب دی، او د دې نه مخکې چې و ښه برابر و. ډېره مننه، موږ به لاړ شو کور ته. مخه درنو لیدونکو نو راللو د بریکوټ نوي بازار ته چې د چمن توت په نوم یادېږي که نه وروره؟ یو ورور راسره دی، د دې نه پوښتنې کوو د دې ځای په اړه باندې. وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته ښه راغلاست وایم. زما نوم عرفان الله دی او د همدې ولسوالۍ اوسېدونکی یم، د ناړۍ ولسوالۍ. که دا راته ووایې چې په عموما کې دلته کوم قومونه ډېر اوسېږي؟ عموما دلته پښتانه ډېر اوسېږي، کوهستاني ډېر اوسېږي، نورستاني اوسېږي، تاجکان دي او لغمانیان دي، دا یو څو قومونه دلته ژوند کوي. تقریبا 4-5 قومونه. او همداسې 4-5 قومونه دلته ژوند کوي. په دې کې بیا داسې قومونه شته دی چې نیم په پاکستان په طرف کې پراته دي او نیم دلته پراته دي، داسې قومونه شته؟ او بالکل دلته کم د ګور قوم چې دی هغه زیاتره هاخوا ته هم پراته دي، دلته هم پراته دي. داسې خلک دي چې هاخوا ته هم ورونه دي، ترونه زامنې دي، یو ورور هاخوا دی، یو ورور یې دلته دی، او د هغه ځای د دې خلک ژبه او قوم یو دی، هلته هم اوسېږي او دلته هم اوسېږي. مطلب اوس په زور جدا شوي دي او بس دغه په زور باندې جدا شوي، منځ کې دغه اغزن تار دی، بس دغه بیل کلي دي. په دې کې داسې وخت کله راغلی چې یا دلته مړی شوی دی یا هلته مړی شوی دی او دغه لغونونه بیا تګ راتګ نشي کولی؟ او اکثریت وخت داسې مشکلاتو سره خلک مخ کېږي چې یا واده یا غم خادي راغلي، مشکلات زیات دي. بیا خوا ته هغې تګ اجازه نه ورکوي، نه بیا دې خوا نه تګ اجازه هغې ورکوي. دلته مشکلات دي، هلته مشکلات دي، بس دغه ډېر مشکلات دي چې د دوه قومونو ترمنځ یې ډېره فاصله رامنځته کړې. تر اوسه پورې فکر کوم خلکو به ویله چې دلته کوم پل دی، موږ شاید چې وشو هغه پل هم وینو، خو خلکو ویل چې دغه پل تر اوسه پورې ازاد و، خلک به پرې تله راتله. اوس دغه یو کال یا یو نیم کال کېږي چې بند شوی دی، همداسې ده؟ نه، دا تقریبا د جمهوریت نه یو څو کاله وړاندې دلته د دواړو سرحدونو منځ کې جګړه رامنځته شوه، د هغه وجې نه بیا دغه سرحد تړل شوی دی. اوس په کومه اندازه باندې یا کله چې اختري یا داسې اجازه واخلي، په سختۍ باندې اجازه ورکوي چې بیا تګ راتګ خلک وکړي، داسې عام تګ راتګ نه کېږي. پل شته دی، لاره شته دی، او لاره ازاده ده، دواړو خوا ته لاره ازاده ده، خو
حکومتونه اجازه نه ورکوي چې یو بل خواته لاړ شي مطلب لار بنده لاره بنده ده ډیره مننه. درنو لیدونکو لام د بریکوټ په بازار کې او یو ورور مې ترڅنګ دی چې د جسم د بازار په ستونزو باندې خبرې کوي. نو ورور ستړی مه شئ. نوم دې څه دی؟ نوم مې شاعر الله دی او د بریکوټ د کلي اوسېدونکی یم. ښه قاري صاحب که دا راته ووایه چې دلته ستاسو مشکلات څه دي؟ ژوند خبره لومړي دغه څه دی هسپتال مطلب سړک د اوبو سیستم څه مشکلات لري تاسو؟ بس زما محترم وروره اول مشکلات غټ مشکلات زمونږ دا ده چې په بازار کې بس ټوله ورځ دوړې دي او بس بد حالات ده چې باران وشي بس یو خټې جوړېږي او یو ډېر مشکلات دي بس وروره غټ مشکل خو زمونږ دا دی. او بل یو مشکل دا دی وروره چې زمونږ اوبو ډېرې غټې ستونزې دي بس وروره دا هغه طرف نه ټوله ورځ دا زنانه روانې دغه خوړ طرف ته بس د اوبو ډېر زیات مشکلات دي بس په دغه همکارۍ مونږ د خپل حکومت دا زمونږ غوښتنه ده وروره چې زمونږ دا مشکل حل کړي. د بازار په اړه که راته ووایې چې بازارونه مخکې ښه اوس ښه دي؟ د تیر حکومت په پرتله زمونږ بازار اوس ډېر غښتلی ښکاري خو ستونزې دا دي چې دغه د پوخ نه دی خامه دی دوړې دي ډېر دغه دی خو اقتصادي ستونزې هم ډېرې زیاتې دي. زما هدف دا دی چې دکانداران یې مخکې ډېرې کېدلې که اوس ډېرې دکانداران یې اوس ډېرې کېږي خو نور د کاروبار دغه ډېر کمزوری دی. مطلب سړک یې خراب دی نور بازار سړک ډېر خراب دی ډېر مشکلات دي. سړک خو موږ هم ولیدو په ښکته لار باندې ډېر زیات خراب و. زه خو الله دې وکړي چې دا ستاسو سړک روغ شي او پوخ شي او بیا یو ځل موږ راشو. ډېره مننه. درنو لیدونکو د بریکوټ د بازار نه رالو دوکلام ته. دغه ځای کې د دوکلام یو زوړ بازار دی او دغه چې تاسو ته ښکاري شاته په بیک ګراونډ کې نو دغه د پاکستان سره بارډر دی. کوشش کوو چې دلته یو څوک پیدا کو د دې بارډر په هکله سره خبرې وکړو په دې هکله سره خبرې وکړو چې د دې هغه اړه کوم خلک دي هغې سره د غم ښادۍ به څنګه چل کېږي لار ورکوي که نه ورکوي او نور ژوند یې څنګه دلته روان دی. نو دغه پښتون دی چې په منځ بیل شوی دی نیم ورور هلته پروت دی او نیم دلته پروت دی. دغه ځای کې یو څو ورونه ښکاره کېدل موږ وغوښتل چې د هغې سره خبرې وکړو خو هغې ته دا اجازه نه وه چې راغلی وی موږ سره خبرې وکړي. زړه به ډېر غوښتل چې راغلی وی زموږ سره خبرې کړی وی خپل مشکلات یې موږ ته ویلی وی خپل دا د بېلتون یې موږ ته ویلی وی خو وس نه و نه زموږ وس کېدو نه د هغوی وس کېدو چې یو بل سره هم د زړه خواله کړی وی. نو یو څوک پیدا کوو چې هغه سره دلته خبرې وکړو بیا به د هغې د خولې خبرې هم تاسو سره شریکوو. درنو لیدونکو نو دغه د یو حاجي صاحب مو پیدا کو چې هغه به راته د دې ځای په تاریخ باندې خبرې وکړي. نو حاجي صاحب ستړی مه شي. جوړ یې ښه خوی تکړې خیر راغلی یاستئ الله مې زر نصیب کا. حاجي صاحب تورتم کېږي په لنډو موضوعاتو باندې په دې باندې خبرې کوو. دغه بارډر چې دوه پښتانې جدا کړي دي داسې خلک ستاسو شته دی چې هغه یا غاړه دی تاسو دې غاړه و که نه پورې غاړه تورونه هم دی دې غاړه موږ خپل یو دا د درمان خان په وخت کې جدا شوی دی موږ دې غاړه پاتې شوي هغه غاړه پاتې شوی دی او خپل موږ افغانیت چا ته د حیثیت هم نه دی ورکړی دی او خپل بونډري هم په ټیک تکړه سره ساتلی دی څو مرګونه هم زموږ دلته شوي دی او موږ سره خیر کومه نه شوي دی خیر هغه خلکو سره خو به څه کېږي خو موږ چې کوم دی موږ خپل وطن دپاره خپل بونډري دپاره سر او مال نه تېر یو. په دې کې داسې کله شوي دي چې مطلب هلته مړی شوی یا مړی شوی او بیا اجازه نه ورکول کېږي؟ نه داسې شوی دی چې مخکې زموږ خپل میز کې به ډزې وي خپل میز کې هم یو بل موږ ویشتلی دی ترڅ یو شی بل شی خصوصا په دې بانډرۍ کې د پاکستان او د افغانستان په ملک کې چېرته خپلوان چې په حق ورسېږي موږ ته په اسانه اجازه نه ورکوي ډېر مشکل سره پرې خپلوانو سره په دې باندې جنګ وکړو چې مطلب دا د افغانستان سره نه د حکومت سره هم جنګ کړی دی چې د خپل حدودات زموږ په حدودات باندې تېری کول موږ نه دی پرېښودی دی. تاسو مطلب عوامو مخه نیولې عوامو مخه هم نیولی دی د حکومت مخه هم نیولی دی د عوامو مخه هم نیولی دی موږ دې کې سیستم نه دی کړی دی. مطلب د ژوند مطلب د مړي ژوندي دې کې به څنګه کوئ؟ دې کې بس واده بس بعض وخت کې څوک
ښکته نه چې مکتوب راوړي پرېږدي او که دې ته نږدې خوا کې څوک نه وي زه په خپل اپریشن چې ما څو کره لاړم مترونه زامن مې پورې ډاکټران دې پرې نه ښودلم په تورخم به تاویږي نه په دې په احترام لاندې جلال آباد کې دې چغسرای کې مې په شخصیت کې مې اپریشن وکړ اوس هم پرې ځم هغه اجازه ورنه کړ د مطلب د مړي به څه چل کیږي مړي بس څوک پرېږدي او څوک نه پرېږدي اجازه ورکوي بعض او بعضې وخت څوک چې واسطه والا اجازه ورکوي او که واسطه والا نه شي نه ورکوي مونږ داسې اورېدلي چې تر ډېره وخت اوسه پورې چې دی وایي چې دا لار خلاصه وه دا خلک به وخته راوخته نه مخکې خو بالکل خلاص و هېڅ پابندي به نه و څوک به چترال ته تر پېښور ته تر پابندي نه و دا اوس دا څومره کال کېږي چې دا تېر دولت کې هم پابندي و اوس هم پابندي دی مطلب دې نه په چترال پروت دی دې نه اخواته دا کوری دی کوری نه اخواته د افغانستان نه د افغانستان نه اخواته میرکند دی میرکند نه اخواته دروړ دی دروړ نه شاته بیا اخواته چترال دی تقریبا 40 کیلومتره دی ځای نه دروشه پورې دی او 40 کیلومتره دی ځای نه چترال پورې دی او هغه ځای نه بیا اوړي چترال باندې ګرم چشمه باندې اخواته بیا بدخشان ته اوړي هم لار شته دی دا دیب غاړه غاړه په ټول پښتانه او دا منطقه نه چترالی دي پښتانه نشته دي چترال منطقه ټول پښتانه چترالی دي دې منطقه فقط د ارندوال زمون کوستاني ورونه دي نو ټول چترالی دي دغه که خدای نږدې چې کوم کورونه غاړه ښکاري دا پښتانه دي دا کوستاني دي کوستان والا دي یو ور دلته دي یو من 15 قام یو 15 رونه آلته دي لکه د نسل نه 15 رونه دلته دي دا درمن خان زمکی دي زمکی شته دي کنه و بس هغه زمکی هغه ته پات نشي پرې نشو دغه کولای یو جرب دی ځای چې هغه خپل نور پوره زمکه دی درې جربه یوازې کله دا غټ غزان چې دنه مونږ نه ورکي دا ستاده دا زمونږ واقع نیم دی کنه مس نیم د غنیمه مغه ته نیمه ماګه ته پاتې دلته موږ ټول په خریداري باندې یو شی بل څه باندې ځمکه اغستې خدل تاسو هغه سیده غستا خپل پلان نه کچې دا هغه ته پاتې دي ډېر سختن څه وکړو بس مجبوریت دی تاسو ته کله د دې نه وی چې راځي موږ سره یو شي نه خو خیر وای خو په دوکې سره وای تاسو نه یو کېږي نه یو کېږي ډېر مننه کاکا